د هلمند ولایت په جنګ ځپلي ولسوالۍ سنګین کې د مرد پیژندنې سیالۍ ترسره سوې. یادې سیالۍ چې شاوخوا 20 ورځې مخکې پیل سوي وې، د ازموینې وروسته ممتاز ګډونوال وستایل سوه. مسؤلین وایي داسې سیالۍ ډېرې اړینې دي ځکه یې په لار اچولي دي. په خبره یې هدف یې د دغو سیالیو څخه د تېرې 20 کلنې جګړې څخه د ځوان نسل خبرول او پوهول دي. لکه دا اوس فلحاله چې جریان لري دغسې سیالۍ، دغسې ستاین غونډې، دا هر وخت د ځوانانو د علمي ظرفیت لوړولو سبب کیږي. موږ انشاءالله کوشش دوی ته اطمینان وکړو چې زموږ د نوي نسل لپاره دغسې برنامې او دغسې پروګرامونه جوړول او دغسې سیمینارونه دایرول. زه اطمینان وکړم چې الحمدلله دا د دې نوي نسل د ارتقا د ذهنیت او د ظرفیت یو پرمختګ دی. په ورته وخت کې د دې سیالۍ ګډونوال هم دغه سیالۍ مهمه ګڼي او وایي چې په دې سیالیو کې ډېر داسې څه زده کړي چې مخکې ورباندې نه پوهېدل. په دې کې خو 20 کاله دلته جګړه او اشغال او افغانستان مرتد نه معلومېدله، د اسلامي امارت په حقایقو په نه پوهېدلو مرتد ډېره ګټه وکړه او په تاریخ یې پوه کړه او د اسلامي حکومت ولي راوښوله. په دې کې مې ډېر شانس راکړه. 20 کلنې جګړې په اړه موږ نه دقیق نه مرتدا نه معلومېدله چې ولې زموږ سره جنګ شروع، ولې زه دغه دا ټوله په دې ټولو پوه شولو. په دې ټوله مدغه د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې داسې مهال د امارت پیژندنې سیالۍ ترسره کیږي چې په تېرې 20 کلنې جګړې کې د ولسوالۍ تر بل هر ځای ډېره ځپل سوې چې اوس یې هم په سیمه کې د جګړې اثرات پاته دي. خلیل الله هیوادمل، سکون رادیو.